سندرغاړي خاپری نغمه تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي او څنګه یې د طالبانو سره په شل کلن جهاد کې مرسته کړې ده او څنګه یې په دغه دوران کې یوه خور او درې ورونه شهیدان شوي. اوس له ملا برادر څخه تازه څه غواړي؟ ملګرو، د سندرغاړي نغمې تازه نوې خبرې او بیان راغلی. که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د هیواد دغه ښکلي او تکړه سندرغاړي میرمن نغمه وایي چې نه یوازې طالبان را باندې ګران دي او له هغوی سره مینه لرم، بلکې له هر هغه کس نه مې زار او قربان کړې له چا سره چې د افغان ښکلی او دروند نوم تړلی وي. وایي چې زه له هغه سیکانو او هندوانو سره هم مینه لرم کوم چې د افغانستان اصل اوسیدونکي دي او د تیرو ناامنۍ له وجې نه دوی ګران هیواد افغانستان ترک کړ او نورو هیوادونو ته کډوال شول. هغه وایي چې د افغانستان له تیرو ناامنیو او له جنګونو څخه ډیره زیاته ځپله شوې یم او وایي چې د دغو ناامنیو په دوران کې مې یوه خور او درې وروڼه له لاسه ورکړي. هغه ملا برادر ته لومړی په خبرو کې وایي چې ملا برادره له تا نه مې زار او قربان کړې او هغوی ته وایي چې ملا مو کلکه وتړئ. دا هیواد اوس تاسو ته در پاتې دی، ښه په بیړانه عزت او شجاعت یې خدمت وکړئ او له هغه څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو حقوق ته خاص پاملرنه وکړي او وایي چې نور مې هیڅ وس او توان نشته چې د افغانستان غم ځپلی ولس نور په غم او د تیر په شان کډوال او برباد وینم. هغه وایي چې تر ټولو نه ماته مهم د افغانستان د خلکو خوشحالي ده. وایي که زما میوزیک او موسیقي وي او یا نه زه یې پروا نه لرم، خو ماته یوازې او یوازې د افغانستان د خلکو امنیت او خوشحالي مهمه ده. او لا طالب مشرانو وغوښتل چې د افغانستان د نجونو ښوونځي دې د هغوی پر مخ ژر تر ژره ورخلاص کړي. قدرمن دوستانو، دا د ښکلي او په هیواد د مینې سندرغاړي خاپری نغمې تازه خبرې چې دلته مو له تاسو سره شریکې کړې. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.